سره ملی وخورئ او له ګټو یې ځان خبر کړئ. سلام او نیکې هیلې ښه راغلاست زموږ یوټیوب چینل ته او فیسبوک پاڼې ته. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ. سره ملی اوس مهال په ټوله نړۍ کې یو ارزښتمنده سبزي ده چې د ویټامینونو او معدني مالګو په درلودلو سره د صحت لپاره ډیره ګټوره ده. سره ملی یو کلن بوټی دی چې د ساقې لوړوالی 50 سانتي متر ته رسیږي. پاڼې غیر منظمې، پلنې او غوڅې کوونکې دي. ګل یې سپین زیړ وي چې د ساقې په اخر برخه کې څرګندیږي. په عموما ډول ملی په دوه ډوله ده: تور رنګه سره ملی چې په خزان کې حاصل ټولوي. سور رنګه سره ملی چې ګرد او اوږده شکل لري. د دغو دواړو سبزیو له پاڼې څخه په یو ډول ګټه اخیستل کېږي، دا چې سره ملی له 15 تر 20 ورځو پورې حاصل ورکوي، نو ځکه په نړۍ کې ډېر مینه وال لري. د سرې ملی یا ملي سرخک ګټې: ملي سرخک د فایبر، پتاشیم او مګنیزیم غني سرچینه بلل کېږي. د هضمي سیستم د مشکلاتو په کنټرول کې غوره رول لري، بالخصوص د قبضیت په رفع کولو کې ډېره مؤثره تمامېږي. د پخواني طب له مخې سره ملی ګرمه ده او په پخواني وختونو کې ترې ډېرې ناروغۍ لپاره ګټه اخیستل کېده. سره ملی د روماتیزم د ناروغۍ لپاره ډېره فایده لري. که چیرته د سرې ملی پاڼې له غذا سره وخوړل شي، د هضم په برخه کې به مرسته وکړي. د سرې ملی پاڼې د سترګو په تقویت کې مهم رول لري. سرې ملی د زیړوالي په مخنیوي کې ډېر مهم رول لري. د سرې ملی د تخم د دردونو تسکین دی. کله چې د ځینې خوړو تر خوړلو وروسته انسان ته یو ډول د زړه تنګي پیدا شي، نو سره ملی دې وخوري، ځکه چې د کانګو باعث ګرځي او معده پاکوي. هغه کسان چې په وجود کې یو ډول زخمونه وي، هغوی د سره ملی میده کړي او له شاتو سره دې ګډه کړي، چې دغه ملهم ته ورته مواد د زخمونو په وروستولو یا جوړولو کې ډېره مهمه ده. سره ملی کولی شي چې د ادرار یا د تشو میتیازو په زیاتولو کې مرسته وکړي. د سرې ملی تخم اشتها راوړونکی ده. که چیرته د ژمي د سوړ موسم له وجې تاسو د پښو او ګوتې سرونه چاودلي وي، نو سره ملی لومړی په اوبو کې وجوشوئ او اوبه تر سړېدو وروسته بیا په څو ځلې خپل په پښو په لاسونو باندې کیږدئ. د سرې ملی د ریښې د جوشولو او خوړل د وجود په تقویه کولو کې مهم رول لري او ستاسو وجود به قوي وي. سره ملی په تریخي کې د تیږو د پیدا کېدلو مخه نیسي. تاسو یو ګیلاس کې د سرې ملی میده شوي شکل لږ بوره او اوبو سره واچوئ، بیا یې اوبه وباسئ. دغه اوبه څو ځلې وڅښئ، چې د تریخي د تیږې له منځه وړلو لپاره ښه درمل دی. هغه میندې چې ماشوم ته د شیدې ورکوي، هغوی دې د سرې ملی له تخم څخه ګټه واخلي، چې د شیدو د زیاتېدو باعث کېږي.